او بیا په موږ باندې الزام راځي چې د قانون لاس کې اخلي دی یو غیر آئینی اقدام کوي د هغې دپاره موږ دا فیصله وکړه انشاءالله چې اجازت میلاو شي د هغې نه غټه به لا سر شیر افضل زه پخپله د خیبر پښتونخوا یم زمونږ پښتانه زیاتتر اردو پنجابیان ټول شیر افضل خان راپاڅېده او د خیبر پښتونخوا عوام یې راپاڅول لومړۍ جلسه هغوی 400 کې کړې وه نن د هغوی لیک پولینګ کېږي ستاسو څه خیال دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو په دې وخت موږ موجود یو سپریم کورټ کې موږ سره موجود دی MNA عاطف صاحب سر څه پیغام ورکوئ څه ویل به غواړئ نن کې سپریم کورټ کې د ریزرو سیټ حوالې سره امید دا دی چې کوم د هغه قانون چې کوم هغه رو ورته وایي یا سپیرټ ورته وایي هغه دا دی چې کومه پارټي څونه سیټونه واخلي پروپورشنلي هغه پارټۍ ته هغه سیټونه میلاویږي او هم د هغې دپاره موږ عدالت ته راغلي یو امید دی چې عدالت به زموږ په حق کې فیصله کوي د هغې وجه دا ده چې دا خو عجیبه غونته خبره به دا وي چې پارټۍ یو سیټ ګټلی دی او هغې ته 2 سیټونه میلاویږي چا 2 ګټلي هغې ته 3 میلاویږي او موږ ته نه میلاویږي نو ډېر زیاتې د امید دی د سپریم کورټ نه چې هغې به انشاءالله تعالی انصاف کوي او موږ ته به دا سیټونه میلاو شي سر گزشتہ 77 سالہ کی هغه دور رالی چې ډوب مرنے کا مقام ہے په یو ګیلاس اوبو کې دا راته ووایي چې څوک هم نه ډوبېږي دا مونږ کم طرف ته دا کمکلو ته حکومت په حواله شوی چې 77 ساله کې مونږ تنزلي طرف ته لاړو کامیابي مونږ ونه لیده ګوره دا خو چې کوم ډیسیژن میکرز دي اصل ډیسیژن میکرز د پاکستان جی هغې له دا فیصله کول پکار دي چې 77 کاله وشو هغې کله ډایرکټ حکومت کوي کله انډایرکټ حکومت کوي نو دا ملک کم ځای ته لاړه آیا که دا ملک ښه شوی وی که د خلکو ژوند ښه شوی وی روزګار وی ګراني نه وی امن وی مونږ به وایو چې خیر د دې دی کوي خو که ملک مسلسل په لاندې را روان دی هر کال موږ د تیر ځل نه په شاته راغلي یو هر ورځ موږ د تیر ځل نه په شاته راغلي یو نو پکار ده چې کوم اصلي ډیسیژن میکرز دي هغې هم دا سوچ وکړي چېرې دا سیسټم ټیک کول غواړي دا د عوامو ته پرېښودل غواړي دا د هغې حقیقي نمایندګو ته پرېښودل غواړي هلې به ټیکېږي د دې نه بغیر NOC سره د اجازت سره مونږ تفریح پروګرام کوو احتجاج نه دا راته ووایي چې دا فیصله دا ویلې ده د چا وه چې د احتجاج کالو شو کارکون ستاسو ډېر زیات خفه شو هغه دردمن شو او تاسو ووایئ چې مونږ ته NOC میلاو نه شوه تاسو احتجاج کینسل کړو نو NOC خو سر د تفریح پروګرام دپاره د احتجاج دپاره خو نه وي ګورې جي یو لومړۍ خبره خو قانونا ستاسو ټیک ده چې احتجاج د هر شهري حق دی خو څنګه چې په دغه باندې په تحریک انصاف باندې مسلسل یو کمپین روان دی چې دهشتګرد دي دا د ملک خلاف دي دی بدامني پھیلاوي هغه 9 مئی کې تاسو کتل نور د هغې نه پس نو دې د وجې د چیرمین د طرف هم زموږ عمران خان صاحب د طرفه او ټول پارټي دا وایي چې موږ NOC والو او بیا جلسه وکړو ځکه که بغیر NOC کېږي زموږ ورکرز خو به راورسي هغې خو عادت دي د لاټي چارج مدد دي د انسوګیا سم مدد دي د هر څه عادت دي خو جنرل پبلک چې کم دی هغه چې NOC نه وي پکړ دکړ کېږي رکاوټونه وي بیا جنرل پبلک هغه حساب سره نه راوځي زمونږ دا پریشاني وه مونږ وی بجای د دې چې اوس بیا پکړ دکړ کوي بیا خلک نیسي لاټي چارج کېږي یا انسوګیا سي او بیا په موږ باندې الزام راځي چې د قانون لاس کې اخلي دی یو غیر آئینی اقدام کوي د هغې دپاره موږ دا فیصله وکړه انشاءالله چې اجازت میلاو شي د هغې نه غټه به لا سر شیر افضل زه پخپله د خیبر پښتونخوا یم زمونږ پښتانه زیاتتر اردو پنجابیان ټول شیر افضل خان راپاڅېده او د خیبر پښتونخوا عوام یې راپاڅول لومړۍ جلسه هغوی 400 کې کړې وه نن د هغوی لیک پولینګ کېږي ستاسو څه خیال دی؟ ګورې په پارټۍ کې دننه اختلافات دي په هره پارټۍ کې د خلکو اعتراضات هم جایز ناجایز زما هم بلای شي خو پکار چې موږ ټولو له دا پکار دی چې موږ خپل اختلافات میډیا یا پبلک کې نه ریس کوو په خپل د پارټۍ چې کوم فورمز دي په هغې باندې ریس کوو ځکه چې هغې سره پارټۍ ته نقصان کېږي ورکر دا سوچ کوي چې دی ټیک دی که دی ټیک دی نو پکار دی زموږ څه اعتراضات دي تحفظات دي پکار چې موږ پارټي فورم باندې یو جهان مننه سر تھینک یو